سلامونه د نن خبره نننۍ بحث ستړي مشئ قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو لکه څنګه تاسې خبره سئ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی سردار عارف وزیر تېره ورځ په یو وسلوال برید لاندې راغی چې وروسته یې د سختو ټپونو له امله په اسلام آباد کې په یو روغتون کې ساه ورکړه او نن خاورو ته وسپاره شو. د نن خبره په ننني بحث کې په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښ غړي نظیف لالا سره په دې غږیږو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دغه ډول په نښه کول دا څوم شهید دی چې دغه غورځنګ یې ورکوي د دوی په فعالیتونو به کوم تاثیر وکړي یا ونه کړي همدارنګه دغه ډول بریدونه د چا کار دوی ګڼي او دوی به خپل راتلونکي مبارزې ته په کوم شکل ادامه ورکوي. زه شکرالله پاڅون یم او په بحث کې راسره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی نظیف لالا مېلمه دی. نظیف لالا سلامونه او هرکلی درته ووایم. ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو راسره غږېږئ. ستړي مه شئ. ډېره مهرباني کوم آباد ستاسو د انعکاس ټلویزیون ډېره مننه د همکارانو د ټولو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسې هم په جریان کې یاستئ همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ د وروستي شهید عارف وزیر شهادت او همدارنګه تر دې وړاندې د دغه غورځنګ د نورو مخکښ غړو شهیدېدل دا تاسې څه ګڼئ د چا کار یې ګڼئ ولې له دغسې یو عمل سره مخ کیږئ؟ ډېره مهرباني. د جمعې په مازدیګر د جنوبي وزیرستان واڼه ښار نه سکې یا د هغې سره په لږه فاصله کې سردار عارف وزیر خپل کور ته او بیا د خپل کور په نږدو مربوطاتو کې هغه چې کومه دی د تورو شیشو یو ګاډی چې هغې نه اندادون فایرنګونه په ده وشو او عارف وزیر په سر او په مټ او په خپو درې ځای کې په مشیندارو باندې ولګېده او بیا د هغې نه پاس هغه د واڼې هسپتال ته تر ماښام او بیا تر ماخوستن 9-10 بجو جای خان ولسوالۍ ته چې کوم یعنې دغه دی او هسپتال دی هغې ته او بیا د پېشمني وخت هغه د اسلام آباد پمپ په نامه روغتون ته یعنې ویوړلی شو او 18 ګنټې هغه د مرګ سره په مبارزه کې بیا تقریبا د خیالي په سهار او د جمعې د مازدیګر نه واله بیا هغه ساه ورکړله او پرون بیا د کاغذونو هغه د مشکل د حالاتو نه د شپې په 11 بجې د هغه چې کومه دی نو په ډي آی خان کې ډېره اسماعیل خان کې د شپې جنازه وشوه او نن په 11 بجې په وانه کې یو تاریخي یعنی مطلب دا دی چې جنازه د هغه وشوله او په 12 بجې د خیالي په ورځ په 3 مۍ سردار عارف وزیر د شهیدانو او د قهرمانانو د کورنۍ دغه وروستۍ پیښه چې دلته د 18 کالو نه د وار اینډ ټیرر په نوم دلته د دهشتګردۍ په نوم پاکستان د هغه ادارې د هغو پوځونو د هغې الیکارو اجرتي قاتلانو دا عمل روان کړی دی د نور پښتون وطن په شان وزیرستان بالخصوص او د دوی کورنۍ په خصوصیت سره په نښه شوي د میرزا عالم خان کورنۍ چې کومه ده دا د یوې اندازې مطابق یو نیمه درزن یعنی شهیدان د کورنۍ ورکړي دي او د دې دا اخري کسو دا اوسنی مشهور د پی ټی ایم او د پاکستان د اسمبلی ممبر علي وزیر د ترزوی او د عالمگیر وزیر چې کومه دی نو ماما تر او دغسې خپل یو ورورم لري او دغه عارف وزیر ووژلی شو. دا عمل باقاعده د یو منصوبې لاندې د دویم پراکسي وار چې په 2001 کې شروع شو تر اوسه جاری دی او دا ټیک خبره ده چې د پی ټی ایم د دې نه مخکې او مطلب دا دی چې ډېر ملګري محمد ابراهیم ارمان شهید
دغسې طاهر داور دغسې نور ډېر ملګري چې هغه نومونه اوس زمانه یعنی دغه شوي دي چې په ډېر نور ملګري یعنی ووجلی شو. دا د قبایلي مشرانو د 1500 قومي مشرانو هغه لړۍ ده چې هغه په دې جګړه کې د پښتانه د بیلابیلو قبیلو مشران وژل کېږي. د دوی د جرګو خلک، د دوی د شملو خلک یعنی ډېر. او دا اوس خو په دغه لنډ کې چې بیا د خړ کمر په واقعه کې زمونږ 14 شهیدان او 15 یعنی زخمیان پروس کال په 26 مئی دغه استعماري ریاست هغې مړه کړه او الټه بیا زمونږ په ملګرو باندې چې کومه دی دغسې مخکې نقیب الله شهید چې هغه د دې ټول انقلاب اولنی شهید او دا کار یعنی روان شو. دا تیر په باندې 2 کاله پی ټی ایم د خپلو یعنی مشران هم د لاسه ورکوي، وژل کېږي په اجرتي قاتلانو باندې او دغسې په درزنو بلکې په سوونو د دې ورکران په بیلابیل کار په مقدمو کې پسول کېږي، په جیلونو مابسونو کې اچول کېږي. انتهایی یعنی غیر انساني رویه. او موږ په لنډو کې دا وایو چې پښتون دا وخت په دې پاکستان په دې موجوده نظام کې د یو غلام په صفت ژوند کوي، د یو محکوم په صفت ژوند کوي. د وسایلو نه بې برخه دی، د انساني حقوقو نه. په پاکستان کې د پنجاب د لاهور د شیري په شان حقوق د یعنی نشته دی. او د په کورونو ورختل په دې صوبه کې چې کوم قانون په قبایلو کې د اپریشن غضب د لاندې د وار د پیپل دغه چې کوم مشهور دغه دی دا یو عمل یو آئینی قانوني دغه پاور ریګولیشن یو آئینی د هغې لاندې د هر چا کور ته مطلب بې تپوسه او سټیم هغه ورتلی شي، هغه نیولی شي، هغه په سوونو ورځې په ټارچر کې په ریمانډونو کې په کسټډي کې یعنی ساتل کېږي. دې زمونږ ګاونډ کې په دغه تیرو میاشتو کې د پرورۍ په اخره کې زیرالله نوم کس د دې ځای نه پوځیانو بوته د درګۍ نه د شپې په دغه باندې په 2 بجې او بیا د پېښور چې کومه دی عدنان شنواری هلته غورځولي او دی غورځولي بل ملګری ورسره د دا قسمه مرګ جوبلي انتهایی متشددانه چې کومه دي یعنی دا روان دی. موږ د استعماري ریاست د پاکستان د دې عمل د پی ټی ایم د یو ذمہوار په صفت موږ د دې مذمت کوو. دا د دغه ځای چې کوم جی سی دی، کوم د فوجي قطعاتو مشران دي، د ملیشو د فرنټیر کور چې کوم مشران دي او چې کوم خلک ساتلی دي، دا د هغې یو شریکه دسیسه ده. دا موږ د دې په حواله باندې یعنی د دنیا خلکو ته اپیل کوو چې هغه دا ظلم دا جبر موږ چې کومه دی په دې ځان خبر وساتي او دا خبره چې کومه ده چې د پی ټی ایم نن سبا کوم ظلم، کوم زیاتې، کومه بدماشي یعنی دا روانه ده، نو دا بالکل د غلامانو سره هم د پیرنګي په دور کې هم د پښتنو سره دا رویه نه وشوي. مننه. نظیف خان لالا، دغسې بریدونه یا د پی ټی ایم د دغسې مخکښو څیرو له منځه وړل د دغه غورځنګ په فعالیتونو باندې کوم تاثیر نشي کولی، منفي تاثیر ستاسو مبارزه ټکنۍ کولی نشي؟ زمونږ مبارزه د خپل وطن د پښتانه د حقوقو دپاره په لومړۍ مرحله کې د 20 کالو موږ سره چې پخوا کومه رویه شروع شوي، 40 کالو نه چې زمونږ په وطن کې شروع شوي او د پاکستان د جوړېدو د 2 کالو د 2 کالو نه چې موږ سره یعنی کومه رویه شروع شوي، موږ به د دې ټولو کارونو تپوس کوو. دا موږ په دې د خپل حق نه چې زمونږ روا حقوق دي، موږ سره د انسان په صفت ژوند وشي،
زمونږ حقوق دې تامین شي، د دې وطن نه دې بمونه ویستلی شي، اورک خلک دې را پیدا کړی شي، که د دوی عدالتونه دي ګو که په دنیا کې بدنام دي دې ته دې پیش شي، د هغې خلاف چې د پرسکیوشن یا د هغې باندې کوم الزامونه د هغې الزامونو په بنیاد دي عدالتونو ته زمونږ چې دلته کوم پاکستان 85 یا 85 زره قتلونه یادوي چې په وار اینډ ټیرر کې په دغه 18 کاله کې شوي، موږ دا ګڼو چې په دې کې د 80 زرو نه سوا پښتانه دي. موږ وایو د دې ټولو وجه دی یعنی معلومه شي چې د دې په کوم دغه باندې یعنی دا رویه شوي پښتانه او بیا دوی د دې په سر پیسې اخیستې دي او دا خلک ټول پښتانه مړ دي. دا منګه تحریک دی وخت کې منګ جمهوری تحریک چلو، منګه د جلسې د جلوس د لاریون د احتجاجونو د درنو د ناستو د پرلتونو او د خبرو سیاست یعنی کو او دا غنو چې منګ پښتانه جنگ زپلې خلک کی ډیر زیات زوریدلی خلک کی نو منګ په خپل خبره هم پاکستان ته هم پښتنو ته هم د جهان جمهوریت قوتونو ته یعنی رسول غواړو او په پی ټی ایم کې یو بلا خلک یعنی یو جذباتي حالت ته اوخته دي نو شاید چې دا د کرونا یعنی مثال کم حالت ته روزه هم دا بیا زمونږ دا ټول ورکران د عبادتونو میاشتونو په عبادتونو ډیر زیات مصروف دي. بیا دا واقعیت وشول د دې مخ کې دغلته په وزیرستان کې د بختولا دي یعنی واقع وشوله د دې مخ کې بل وشو دا نن په مروتو کې او په دغه کې زمونږ یو مولوی صاحب په شهادت یعنی رسول شوی دی. نو د دې ټول حالاتو په حساب د پی ټی ایم مرکزی کمیټي دا چې نن هغه خاورو ته اوس پارلې شو او دا دویمه دریمه دلته یو رواجمي نو په دریمه چې بیا د مړي هغه رسمي دغه خور شي یعنی د دوا مراسم نو پی ټی ایم با د مرکزی کمیټي یو میټینګ د سکایپ دلاري د داسې ناستې دلاري او مطلب دا دی چې مشر وینا کړې ده بیګا په دیرو کې هم او په وانه کې هم نن او منګه با په دې میټینګ کو او په دې پالیسۍ به منګه یعنی مطلب دا دی چې خپل تفصیلی جاج به منګه اخلو چې د دې اوس وخت کې موږ څه کوم رویه یعنی خپل شو او د خپل احتجاج طریقه په وطن دننه په افغانستان کې په بر آزاد وطن کې او دغه سبب بیا منګه په جهان کې د پښتانه د پاره د لار خوونی یو اعلامیه ان قریب کو چونکه اروپا هم لکه زمنګ د وطن په شان په کرونا اخته ده او التم پښتنو چې کوم دینو د دروجي دغه کار لږ مشکلی یا دغه نو په دې حواله باندې با ان شاء الله منګه خپل حکمت عملی یعنی او اثر د یو سړی مرکه زمنګ په تحریک کې د پشان د یو زورور سړی دا د صوبایي سیملې تیر ځل الیکشن هم د غټلیو او پټګي او پشماره کې دلته ادارو او ګڼکپانو او زورورو او ظالمانو د منبري هغه کار د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د وزیرستان د جنوبي صدر اوسېدلو سیاست کې انتهایی یعنی سنجیده سړیو دا خوف او ویره او دا په سیاست کې دا ځنی یعنی کارونه د منبرو او د بل دا زمنګ عادتونه نو دا د سنجیده او د پی ټی ایم په مخکښانو کې د زیبه منګه په ډیر وخت پس ډکو خدا چې قومونه تاریخونه ولسونه بیا په دغه سره هغه حوصله هغه خلک مطلب دا دی چې نور زیات د ذمہواری احساس وکي پی ټی ایم با خپل مبارزه که د سرشندنې دغه د اجمل صاحب والا شیر دی چې په هر قدم با سلی جوړو مخکې بزو موږ به د خپل مبارزې نه یعنی کلاری ګناه موږ به پکې مزید د مرګ واقعات د څه کوم ظلم وشو کوم زیاتې وشو د پلاره په وړلو کې بیا الته په هسپتالونو کې
بیا تر اخیری وخت پورې دا به بیا د سنټرل کمیټې په خبر پاڼه کې او ان شاء الله زمونږ د جهان چې کومه ملګرتیا ده او هغه احتجاج چې موږ په دې کوم جاری ساتو نو پاغي کې به موږ یعنی راښکاره کو په مبارزه اثر غورځي البته موږ دا خپل کار په پوره وطني مینه کې مخکې بوزو. تشکر مننه. خو یوه پوښتنه دلته تر ډیره پخوا رسنیو کې ځینې ځوانان مطرح کوي چې تاسې د عدم تشدد لاره نیولې ده او تاسې په وړاندې تشدد کیږي، دا څوم مشر دی چې ستاسې قرباني کیږي د سر سړي میدان ته راوباسي او ترته وژل کیږي. ابراهیم ارمان لومړی تر هغې راوروسته دا د وروستی شهید چې سردار عارف وزیر شو، نو انجام به څه وي یا پایله څه کیدی شي؟ د پاکستان د جوړېدو نه پس چې په دنیا کې د سړې جګړې زمانه ده زمونږ په وطن زمونږ د تحریک سره بابړې اول سر دی، بیا د هغې نه راونیسه وخت په وخت باندې چې کوم دی بیا لیاقت باغ کې فایرنګ کیس او مشران او په درزنو پښتانه په پنډۍ ښار کې ووژلې شو. په عبدالولي خان مشهور خدای خدمتګار کنفرانس باندې ډزې وشولې، په اجمل صاحب دې ډزې وشوې، د نوښار، صوابۍ، چارسدي، مردان، پیښور د دې ټولې صوبې بلا په درزنو مړي وطن ته راله. بیا د هغې نه پس د ضیاءالحق په باچایي کې بیا دوه روخه واخیستل، یو طرف ته په دې وطن کې تشدد او بلې خوا په بر وطن کې یعنی تشدد. د بابر صاحب د خولې مناسب خبره ده چې په 83 کې موږ افغانستان ته خپل سیل اکټیو کو، په 88 کې موږ $1 ارب د افغانانو پر راکړه کولو لومبه پریکسی وار په افغانستان د حملې د 88 نه شروع شو او $1 ارب دوی په لومبي کال ولګول. بیا د هغې نه پس بره او دیخوا کله د مړو شمیرې الته کله دلته دا څیز دی پاتې شو. دا پښتانه یو ساهو قوم دی، یو زهیر قوم دی، یو د خدای پاک داسې یو مخلوق دی چې دا په سترګو موړ دی، دا په یو جنت نما وطن کې چې د خزانو ډک دی، نو د دوی خویونه هم درانه دي، ماړه دي. موږ د خدای ټول مخلوق سره مطلب دا دی چې د جنگ د جګړې البته خپلې پالیسو باندې نظر موږ کېدای شي چې په لومبي یعنی قدم کې د یورپ خلکو ته ووایو، دغسې پښتنو ته ووایو، بر افغان ته ووایو، د دنیا جهان نه خپل اپیل وکړو، په مهمو مرکزونو کې موږ خپل فریاد وکړو. موږ به د عدم تشدد مبارزه یعنی ساتو. پښتنو دا په پیړیو کړې ده، موږ د پیرنګي مطابق هم دا خبره وه، اوس هم زموږ دا خبره ده، په دې به موږ ټینګ ولاړي. د دنیا مهم مرکزونه په دې خبرو البته د دې مادي وجې چې موږ خپل قوم جرګه کو، خپل قوم راغونډ کو، دوی عامه پوهنه وکړو، د دې تنظیم وکړو او د خپله یعنې مبارزه لا پسې پیاوړې کو. او مطلب دا دی چې د دنیا جهان یعنې خلک موږ په خپل کار باندې یعنې خبر کو او انشاءالله موږ په قرآن شریف کې یعنې ویلی دی پالکسه صورت کې موسی علیہ السلام ته خدای پاک وای اے موسی ته خبر فرعون سالم او فاشست پاچا دی، ته ورشه د ولسونو پوی کا تنظیم کا او د دو سره مقابله وکي. زه د مظلومانو د طرف یم. موږ دا غنو چې پښتانه مظلومان دي، محکومان دي، پنجاب استعمار ظالم دی، د حقوق نیولې دي. موږ به خپل د خبرې د تنظیم د اتفاق او د عقل فهم په ذریعہ دا خپل تحریک مخکې یعنی بوزو. واقعي چې موږ د پاره دا د عارف وزیر پیخه هر نوې پیخه موږ ته دغه تیرې پیخه نه زیات دردونکي او ډیره تکلیف ده ده. بیا به موږ حوصله د لاسه نه ورکو که دښمن غواړي هم چې پښتنو ځوانان داسې موږ به ناره پورته کوو. دوی چې څومره بین الاقوامي سفارتي عمل کوي په هغې کې به موږ خپله جلسه، خپل بینر، خپل احتجاج، خپل لاریون کوو او دا به که خیري مرکزي کمیټي دا لین یعنې چې فیصله کړي نو انشاءالله مشر منظور به عنقریب په دې حواله باندې ډېر مهم
یعنی اعلانونه کوي. مننه. نظیف خان لالا، یو څه چې د خلکو سره د پوښتنې په ډول دی هغه دا دی چې نړیوالې ادارې خصوصا ملګري ملتونه ستاسې په غورځنګ باندې تقریبا چوپ دي، که څه هم د بلوچستان د ازادۍ د غورځنګ یادونه ډیره کیږي په ملګرو ملتونو کې او په نورو نړیوالو یونین ادرسونو باندې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ له ادرسه یوازې پښتانه رهبران او پښتانه مشران که لر دي که بر دي که په نړۍ کې دي یا پښتنې ټولنې د پښتنو د مشرانو غورځنګونه د دغه غورځنګ په ملاتړ باندې غږ پورته کوي، تاسې لامل څه ګڼئ؟ منګه دا ګڼو چې چونکې پښتون دی وخت کې په کل کې ټول افغان او بیا محکوم پښتون افغان یو ګون قوم دی. منګه رسنۍ نه لرو، منګه ریډوان نه لرو، منګه الکترونیک میډیا نه لرو، منګه د جهان مستقل اخبارات نه لرو، منګ ته هغه موقع نه برابرېږي. واقعي چې دنیا منګ څه د کېدونکي ظلم نه ډېره لیټ او ډېره کمه یعنې خبرېږي. زمونږ زیاتره تاریخ د ځمکې لاندې دی. دا اوس چې پی ټي ایم سره کوم ویډیوز دي دا هم د فوج او د هغې د ادارو دا خیالو چې دا به پښتون ته داسې نه رسي، ګنې دې باندې دوی ډېر. نو موږ دا ګڼو چې اقوام متحده زمونږ مظلومیت احساس کی او پاکستان چې چونکې په انساني حقوقو په کمیشن یعنی دستخط کړی دی، په ویانا کنونشن کې، په نورو کې چې کومې فیصلې شوي دي هغه فیصلې دي دلته عملي شي. د زمونږ د حالت زار نه دي ځان یعنی اقوام متحده جهانی قومونه یعنی ځان خبر کی. دسې هم د پښتنو او د افغانانو دا ټوله دنیا پوره وړې ده. په دې ټوله دنیا باندې یو حق جوړیږي. موږ د دنیا په مهمو کارونو کې که هغه چېرته وباګانې راغلي، که قاتونه راغلي دي، که نورې موږ د عربو سره مرستې او ملګرتیاوې کړي، موږ تر هند کړي، موږ تر مشرقي ترکستانه، تر امریکې د اروپایي خلکو موږ په نو په کار دا ده چې اوس وخت کې موږ د پاره اقوام متحده او د هغې مشرتابه، د هغې سیکرټري جنرال او شاید زه دا ګڼم چې د مشر منظور پښتون د طرف نه موږ په دې حواله دې ته خطوط هم ولیږو، خطونه ورته ولیږو اقوام متحده ته، سلامتي کونسل ته، انساني حقوقو ته. دا اوس زموږ ملګري په جنیوا کې دا پی ټي ایم مطلب دا دی د اروپا یعنی ملګري دا عرفان نور دي، دا نور ټول په دغه مارچ کې په اول کې زمونږ د پی ټي ایم موقف اوس ورو قدم په قدم په نړیوالو ادارو کې منګه که خیری بګدو هغې نه مطالبه کوو او په خپله منګه د پښتنو نه، د افغانانو نه، د مخورو خلکو نه، د شتمنو خلکو نه چې هغه پښتون ژغورنې غورځنګ ته د یو ټلویزیون تابع وکړي، دې ته د یو ریډیو تابع وکړي، د ده دپاره په اول قدم کې د یو څېړنیز مرکز نړیوال یعنی چې هغه د خپل وطن مړي، زخمیان، معیوبین، زمونږ دوکانونه ورانېدل، موږ څه شوي ظلم چې دا موږ راغونډو او دغسې یو روزنیز مطلب دا دی چې یو څېړنیز مرکز چې کومه دی هغه موږ یعنې ولرو او بیا هغې د هغې حصې جوړې کړو په غرونو کې، په ټرایبل کې، په جنوبي پښتونخوا، ایون کراچۍ، اسلام آباد پښتونخوا، شمالي علاقه جات، دا د اټک نښکته، دا پنډۍ، دا د دې وطن برخه ده. د دې ټولو چې دا معلوماتونه دې دپاره موږ مطلب دا دی یعنې دا کار وکړو او پښتنو ته ووایو چې په سوشل میډیا تاسې بھرپور توجه وکړئ. دا یو آله ده، دا زمونږ خدای پاک یو مدد کړی دی چې موږ د سوشل میډیا د لارې علمي بلاګونه ولیکو، د شخصیاتو خبرې ولیکو، پښتانه کې د اتفاق راوستو. دا چې زمونږ وطن کې دا غم ولې دی، نوره دنیا په قلار ده او موږ چې کومه دی نو د غمونو سره، د بمونو سره، د مرضونو سره، بې تعلیمۍ سره مخې چې دا د سوشل میډیا د لارې یعنې دا راپورته کړو او دغسې نړیوال سازمانونو ته او د افغانستان نه او بالخصوص په اروپا کې چې زمونږ د پی ټي ایم
کومه سنټرل کمیټي ده، کوم ملګري دي په امریکا کې دي، کاناډا کې دي، په استرالیا کې دي، او د ټولو نه موږ اپیل کوو چې جهاني نړیوالو ادارو ته زموږ یعنی دا مقدمه الته تاسو ورسوئ، هغې په خبر کوي چې موږ سره په دې کې یعنی مرسته وکړي. موږ هم د نړۍ د هغې یعنی مطلب دا دی چې برخه پخوا هغه د اقبال سیالکوټي شعر و چې آسیا د خټو یو اډانه ده، افغان د دې زړه دی، که دا زړه نه قلارو دا آسیا به چې کومه دی. اوس موږ دنیا ته هم دا وایو چې افغان د جهان زړه دی، دا د جنوبي ایشیا، د مرکزي ایشیا، په کل کې د آسیا او په کل کې د نړۍ په داسې یو جغرافیایي یعنی پولیټیکل اکانومي یو حیثیت یو موقعیت لري چې دا ټوله دنیا په خپل لپیټ کې رسوي شي. د دې د خلکو سره د مظلومانو سره یعنی مطلب دا دی چې جهان مرسته وکړي د خپلو رسنو د لارې، د خپلو ادارو د لارې. موږ خو دلته په یو انتهایی مستبد د ظلم نه ډک پاکستان چې هغه ټول په فوج او د هغې په فوجي ادارو د پنجاب بنا دی، نو د پښتنو خصوصي یو پاملرنه وکړي. افغانستان دې په دې کې پیاوړي ګامونه په دنیا جهان کې چې زمونږ غږ د هغې د طرف نه، د جلسو د طرف نه، دا اوس نن په قندهار کې، په کابل کې، په کونړ کې، په شمال کې، په مرکزي افغانستان کې او په نورو ځایونو ولایتونو کې د اروپا نه علاوه د عارف وزیر دا جنازې غیبانه شوي دي. موږ یو ډاډ موندلی دی چې هغه رونه چې زموږ د وجود یې سا ده، موږ د هغې د وجود یې سی او هغې زموږ په درد باندې نن یعنې درمند دي، غم یې راسره شریک کړی دی. پاټیانو ټولو جوابونه کړي، خلق پاټی کړی، وطن پاټی کړی، د هغوی یو اتحادیې کړی دی. دغسې د افغانستان چې د لوی افغانستان پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي ده، د هغې مشران علي خان مسعود او محمد شیرین ګردیوال، نورو خلکو ټولو زمونږ چې کومه دی په دې کې موږ ته مشر ته منظور پښتون ته یو نړیوال یو چې کومه دی نو د لاسي او د حمایت نو دغسې موږ یعنې مطالبه کوو چې ډېره زیاته مهرباني ستاسې. مننه. خوشحاله اوسئ. نظیف خان لالا، د وروستۍ پوښتنې په ډول د پاکستان له ادارې سره به مو دغه دعوا تر کومه روانه اوسي؟ لویې غوښتنې مو نورې څه دي که نه په هماغه لومړنیو غوښتنو باندې پای، او که چېرته غوښتنې مو ومنل شي راتلونکی سیاست یا انتخاب به مو څه وي؟ زمونږ خبره دا ده، موږ که څوک هر څه کېږي خو موږ بې څوکه نه یي. موږ قوم لرو، د قوم په مبارزه یقین لرو. چا چې را سره کوم ذات ظلم کړی دی، پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم د هغې مشرتابه به د هغې تپوس کوي. د جهاني صاحب شعر دی، دلته سر په سر سودا ده، دا وطن د پښتنو دی. په موږ به د دې ونو په شان بوټي ولاړي په قبرونو، موږ به دا حق غواړو چې چا ناروا وجلي، چا مایوب کړي، چا ځورولي، د دې پوښتنه به کوو. دغه 15 مطالبې زموږ سیوا شوي. موږ د پاکستان د جوړېدو نه پس چې څومره ظلم د پښتون څخه شوی دی، موږ به تپوس کوو. د دې وطن نه چې په افغانستان کې کوم کار شوی دی، دلته مطلب دا خلک را کډه شو، کیمپونه ساز شو، مرکزونه ساز شو، افغانا هشتګانا تنظیمونه ساز شو، حمیدګل او دا کرنل امام او دا نور دا چې څه جهنمیان دي د ضیاءالحق پورې، د دې ټولو نه به موږ پوښتنې کوو. د ادارو په صفت به هم موږ کوو، د ریاست په صفت به هم کوو، او شخصي هم د دوی سره زموږ په دې سلسله کې سوله نشته دی. موږ به په پاکستان کې د پاکستان د آیینو د قانون چې د پاکستان نه باري موږ رور آزاد دي. دا څوک نه کوي چې دا زما دشمن چې کومه دی په پلنکي جومات کې دی، زه غږ نه کوم په پلنکي ځای کې دی. موږ به د دې قوم د هر ذات سره شوي ظلم پوښتنه کوو، که څوک مړي کوي، که څوک بل کوي، نه د چا نه سوالونه کوو، نه د چا نه وطنونه غواړو. دا زمونږ وطن دی، په دې به د دې وطن د بچو اختیاري. د دې دپاره که اوس هر څومره مړی، اوس
موږ په دې باندې فخر او ویاړ کوو چې اوس موږ د وطن په کیس سر بایلو، موږ د وطن په حساب باندې په دې کې چې کومه دی نو قرباني ورکو. اوس د شمار نه وته نه ده، اوس شمارل کېږي. موږ به انشاءالله پښتون افغان سره د شوي ظلم تپوس کوو. دا زمونږ په عمده پالیسو کې ده. خو اوس موږ د مبارزې په داسې مرحله کې چې اول د خلکو د پوهولو، د تنظیمولو، د غږ ولس ته د رسولو، د دې مرحلې نه پس چې شي دې سره زمونږ ټولې دي. زمونږ په وطن قبضه شوي، زمونږ سره زر، زمونږ ځنګلونه، زمونږ اوبه. موږ د افغانستان نه مطالبه کوو او د پاکستان نه چې د پښتون افغان په اوبو دي دلته سبجوته وشي. هسې دې نه ځي د اباسین بیسن اوبه د 12 ولایتو اوبه اباسین ته راځي. موږ د حکومت افغانستان نه مطالبه کوو چې 15 کروړه ایکړه ځمکه دي په افغانستان کې چې سری ورخ دی، مطلب دا دی یعنی خړوب کی دا د پغمان نه بر سر د غرونو د سلسلې نه چې کوم دغه را روان شوی دریا کابل او دلته د اباسین څخه غاړه وځي، دا 400 کیلومترو نه سیوا دی. دا په پلکاو په کوړهاو ایکړه ځمکه موږ میری لرو، شړی لرو. دغسې په کونړ باندې په دریا کونړ چې په لکونو په دې باندې اوس 11 بندونه موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني نه دا مطالبه کوو چې په دې کې د اوبو ساحه باجوړ، عثمان خیل، دیر، مومن، ساپی او رګزي، دغسې کوهاټ، دغسې مطلب دا دی چې ډیای خان، بني، د کورمې پورې، د شیرانو پورې، د زوبه پورې، د کوټې د کاکړستانه پورې، د جنوبي پښتونخوا وطن ته دی افغان حکومت دا اوبه چې کومه دی یعنې ورکي په دې کې د زمونږ سره مرستې وکړي، موږ ته د ارزانه بجلي راکړي. ډاکټر صاحب وعده یې کړې ده چې په دې بجلۍ هم سازي شي، په دې موږ اوبه مثال خپل وطن او خپل وسایل هم موږ خوندي کړو او دغسې د لر وطن د تحریک مخکښ دپاره جي خوشحاله اوسئ. ډېره مننه نظیف خان لالا. فقط یوه دقیقه که نور راسره وغږېږي هغه دا دی که د ټولې غوښتنې ومنل شي، کومو څه ته چې مبارزه کوئ دا هر څه ترلاسه کوئ، راتلونکي کې د یو سیاسي ګوند یا تحریک په توګه پاتې کېږئ؟ موږ دا کار کوو چې دا موږ ټولې مطالبې حل شي. سیاسي تحریک، قومي تحریک دا د اولسونو ضرورتي، دا د اولسونو ترجمانی، دا یې ساتندوی. حکومتونه ټول ټمپریري. موږ به خپل تاریخ د پښتانه د ژوند پورې موږ به دا مستقل یعنې ساتو. دا به د پاکستان د پارلیمنت برخه کوو نه، دا به د دې ځای په ممبرو او په دې بلاو کې یعنې نښلو نه. دا به د اولس ډې ټو ډې چې کوم مسایل دي، د دوی قومي چې کوم وسایل دي، جمهوري چې د دې کومې مطالبې دي، فرهنګي چې کوم دي، د تعلیم د ایجوکیشن دي. موږ دنیا ته یوه مطالبه دا هم کوو چې دا د دې ځای پاکستان چې پښتون لا کم نصاب په تعلیم کې ورکوي دا د کټ شي. دا نه ساینسدانان پیدا کوي، دا نه ښه ډاکټران پیدا کوي، نه دا تعلیم یافته خلک پیدا کوي. دا بنیادي طور نو مثال زمونږ د پوهې دپاره دی یو د بین الاقوامي معیار دغه جوړ شي. زمونږ تحریک به روا دوایي. اوس په لکونو خلک، نر ښځې، ځوانان، پیغلې د دې تحریک برخه ده او دا به که خیري مخ په وړاندې روا دوایي. تل دې وي آزاد افغانستان او تل دې وي د پښتنو اتفاق. یو ځل بیا د انعکاس ټلویزیون نه ډېره مننه چې تاسې زمونږ د مظلومانو دې تحریک لا وخت ورکه او موږ هم د دغه خبرو موکه راکړه چې هغه زمونږ ولسونو ته تاسې ورسئ. ستاسې د کور آبادي. ډېره مهرباني. آباد او خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ښاغلی نظیف خان لالا له کوزي پښتونخوا را سره و. ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړو. د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو، خوږو اورېدونکو، دغه مرکه مو همدلته پای ته رسېږي. مننه.